سلام علیکم ګران دوستانو. د ښوونکو درملنې په نامه یو پلیلیست لرو. نن یې پنځمه برخه ده د ښوونکو درملنه او دا یې اخري برخه ده. د ښوونکو په باره کې به نور بل پلیلیست جوړیږي او هغه به بیا تاسو ته نور مسایل وړاندې کوي. راځو د ښوونکو درملنه پنځمه برخه. اول وای ماشومان له نړۍ څخه ناخبره دي چې استاد یې دا زده کړه چې ماشومان د نړۍ سره ناخبره دي، د نړۍ اړوند هیڅ معلومات نه لري. نو ته یو مهربانه لارښود واوسېږه د دې دپاره چې په ډېر پاک زړه سره او په ډېر اخلاص سره دوی ته نړۍ معرفي کړه. د نړۍ ګوټ ګوټ ځایونه ورته معرفي کړه، ناکامۍ ورته معرفي کړه، کامیابۍ، خوشحالي، هر څه ورته معرفي کړه په مهربانۍ سره. وای چې ښه احساس نه لري ته ښوونکی، بد احساس لري. وای دا همیشه په یاد ولره کله چې ته استاد کېدلې په اوله ورځ تا ته څومره خوندوره وه، ماشومانو ته ورتللې، ماشومان درته ګران وه. نو ته خپل د بې حوصلګۍ سره مبارزه وکړه او هغه ماشومان در په یاد کړه چې په اوله ورځ په مینه ورته راغلی وي. همیشه کوشش وکړه چې ښه احساس ولري او ماشومانو ته ماشومان متضرر نه کړي. درېیمه و یاد لره ته مشر یې، شاګردان ماشومان دي. دغه همیشه په یاد لره. موږ هر انسان خپل په زړه کې یو کوچنی زړه لرو چې همیشه و عاطفې ته ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. مثلا په تاسو نارینو کې شهوت ته ضرورت لري، په موږ ښځو کې عاطفې ته ضرورت لري. موږ همیشه په زړه کې یو کوچنی شی لرو چې توجه غواړي. وای تاسو دغه ته توجه وکړئ. نو بیا تاسو کوچنیان په فکر کې راولي چې کوچنیان څومره ډېر عاطفې ته ضرورت لري. که ته یو ښوونکی یې هېڅ وخت مه پرېږده چې خپل شاګردان ستاسو متنفره سي یا وبېرېږي. په بیره په شاګرد باندې درس مه زده کوه، بلکې ډول ډول تخنیکو څخه کار اخله. و یاد ولره هر څوک باهوشه دی، هوش لري. هر څوک کولی شي زده کړه وکړي، خو مشکل دا دی چې هغوی په کوم مسلک کې غواړي زده کړه وکړي یا یې څه رقم غواړي زده کړه وکړي. هر انسان هوش لري، هر انسان باهوشه دی خو په خپل سیسټم کې. ګوره بعضې شاګردان په شفاهي توګه درس زده کوي، بعضې شاګردان یې په منطقي ډول سره زده کوي، منطق به ورته راولي. بعضې شاګردان په بدني ډول سره درس زده کوي، بدن بیا ورته مثال کوي. بعضې په فیزیکي توګه درس زده کوي، عملي تجربې ته ضرورت لري. بعضې بیا د موسیقۍ په توسط درس زده کوي، بعضې د جمعي په توسط درس زده کوي، یعنې چې په ګروپ کې، او بعضې بیا په فردي توګه درس زده کوي. دا همیشه په یاد ولري چې ټول ماشومان باهوشه دي او هر یو په جلا جلا تخنیک سره درس زده کوي. داسې نه چې تا یو تخنیک تر سر نیولی یو په ټول باندې همدا عملي کوي. او وای همیشه دا په یاد ولره چې ستا شاګردان هر یو د ځان څخه جلا شخصیت لري، جلا انسان دی او جلا څوک دی. نو ته احترام ورته ولره. وای دا انګیزه خپل ماشومانو ته ورکړه چې دوی بدلون راوستلی سي په نړۍ کې. دوی د نړۍ راتلونکي مشران دي او نړۍ دوی ته په تمه ده تر څو دوی اداره کړي. وای بې له حد و مرزونو د هغوی استعدادونه ومنه. یعنې حد و مرز مو ورته ټاکه چې پلانکی ته په دغه شي کې استعداد لري، پلانکی ته پیدا کړي، بلکې دوی وهڅوه چې خپل استعدادونه ولټوي. وایي ته د دا توانایي لري چې شخصیتونه جوړ کړې، ته د دا توانایي لري چې ماشومان وروزې. وایي نو ته د الله جل جلاله شکر ادا کړه او دا دنده په ډېر ښه اخلاص سره پر مخ بوزه. ښوونکی چې د ماشومانو ښوونکی یې ډېر لوی مسؤلیت پر غاړه لري. که تاسو استادان دا زده کوئ چې ستاسو ماشومان یا ستا خپل شاګرد ته وایي په دا سترګه وګوره لکه ستا چې یو څلوېښتي کوچنی پیدا سوی، ته د څلوېښتي کوچني ته څومره توجه کوې، نو خپل په شاګرد ته چې د یو استاد په صفت یې چې ماشوم یې ته همدومره باید کار ورته وکړي. همیشه په یاد ولره هر انسان باهوشه دی، هر انسان کولی شي درس زده کړي، خو میتودونه یې فرق لري. ځینې انسانان یې په شفاهي توګه زده کوي، ځینې انسانان یې په منطقي توګه زده کوي، ځینې انسانان یې په بدني توګه زده کوي، ځینې یې په فیزیکي توګه زده کوي، ځینې یې د موسیقۍ په توسط زده کوي، ځینې یې په جمع کې زده کوي او ځینې یې په فردي توګه زده کوي. نو تاسو هر ماشوم ته جلا جلا توجه وکړئ. هېڅ وخت خپل شاګردانو ته په سپکه مه ګورئ. دوی تاسو ته ضرورت لري او تاسو هغوی ته ضرورت لرئ. مننه.